السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر درکړم چې د افغانستان لپاره حشمت الله شهیدي یو نوی تاریخ جوړ کړی ده او بل طرف ته زه به تاسو ته وایم چې آی سی سی بیا حشمت الله شهیدي ته په دغسې په زړه پورې بیټینګ په هکله باندې څه ویلي دي. که تاسو هم په حشمت باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې افغانستان زنده باد هم در سره ولیکئ. زه به تاسو ته وایم لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ نن د افغانستان او د زیمبابوې دویمه دغه ورځ ترسره او په دغه ورځ باندې د افغانستان حشمت الله شهیدي د افغانستان لپاره یو نوی تاریخ جوړ کړی ده. زه به تاسو ته وایم چې افغانستان په دغه دویمه ورځ باندې 1545 رنزه وکړل او همدغسې 4 لوبغاړي اوټ سوي دي. بیا افغانستان ډیکلیر کړ یعنې زیمبابوې ته بیټینګ ورکړه، خو زه به تاسو ته وایم چې حشمت الله شهیدي چې کوم ده 200 رنزه یې کړي دي. حشمت الله شهیدي د افغانستان لپاره اولنی لوبغاړی څو چې په ټیسټ لوبه کې 200 رنزه کړي دي. دې نه مخکې که موږ وګورو سلیزې خو یې وهلي دي، لکه اصغر افغان هم تېره ورځ سلیزه ووهله او همدغسې رحمت شاه بیا اولنی افغان لوبغاړی و چې اول ورته یې سلیزه وهلې وله، خو حشمت الله شهیدي اولنی افغان لوبغاړی سو چې په ټیسټ لوبه کې 200 رنزه کړي دي. په دغه لوبه کې حشمت الله شهیدي په 443 بالو باندې 21 ډوریزې او 1 شپږیزه وهلې ده چې 200 مکمل 200 رنزه یې کړي دي. او ښه خبره خو دغه داسې نټ او ډیانې اوټ سوی هم نه ده او د افغانستان لپاره یو نوی تاریخ جوړ کړی ده. دغه نور لوبغاړو هم ښه بیټینګ ترسره کړه او زه به تاسو ته وایم چې آی سی سی چې کوم ده حشمت الله شهیدي دغه 200 رنزونه چې کړي دي د دغې مبارکي ورکړې ده. د آی سی سی افیشل پاڼه کې چې موږ وګورو 13 ورځې اصغر افغان ته مبارکي ورکړې وله او همدغسې حشمت الله شهیدي ته اول ورته اولنی افغان لوبغاړی سو چې په ټیسټ لوبه کې 200 رنزه کړي دي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.